خالی وقت چک کنم هیچی نشد. سلام ټولو ملمنو ته له تهرانه د افغانستان لوی سفیر او د ولسمشر فوق العاده استازی څېړنوال عبدالغفور لېوال په ټورنټو پوهنتون کې د تاریخي مطالعاتو د څانګې پروفیسور ملمه څېړونکی داکتر جوان او د افغانستان د امریکایي پوهنتون استاز مشر څېړونکی او د افغانستان د امریکایي مطالعاتو د کابل څانګې رییس ډاکتر عمر ټولو درنو ملمنو ته ښه راغلاست وایم. نن د جنوري 5 د پوهاند محمد کاکړ د مړینې څلورم تلین دی او د افغانستان د تاریخ د اونۍ 2مه ورځ ده. نن موږ د پروفیسور کاکړ د تاریخ نگاری پر رویکرد او د تاریخ نگاری په هغه څرنګوالي خبرې کوو چې څنګه د دغه تاریخي متونو اړوند تحقیقات کړي دي. تاریخ اونۍ اصلا زه غواړم په پیل کې د تاریخ د اونۍ په اړه باندې معلومات ورکړم. په د انسان د ریسرچ ارګنایزیشن له لوري تیر کال د 2020 په د جنوري په لومړۍ هفته کې د څلورم له جنوري نه د 9 تر جنوري پورې د تاریخ اونۍ د تاریخي مطالعاتو فهم او زده کړې د پروموشن لپاره ایجاد شو. سکال د دې اونۍ 2هم کلنی پروګرام دی چې د افغانستان د اطلاعات او کلتور وزارت او ترڅنګ د افغانستان د مطالعاتو د امریکایي انسټیټیوټ او د افغانستان د ملي موزیم په ګډه همکاري جوړ شوې ده. موږ پرون د دې اونۍ پرانیستونکي مراسم درلودل او د استاد حبیب الله رفیع د تاریخي مطالعاتو او په عین حال کې د څېړنیزو کارونو درناوی مو وکړ. د نن په بحث کې چې له موږ سره ډېر قدرمن استادان او پوهاند دي، زه غواړم په پیل کې د دوی معرفي وکړم او له هغه وروسته هر ملمه کولی شي اړوند موضوع باندې خبرې وکړي. ډاکتر صاحب جوان راسخ د ټورنټو په پوهنتون کې د تاریخي مطالعاتو د څانګې ملمه څېړونکی دی. هغه په نړیوالو اړیکو کې لیسانس او په نړیوال تاریخ کې چې دقیقاً په معاصره پانګوالۍ ملت دولتونو په سیاسي اقتصاد کې ماستري او بیا د سیویلي نړۍ په ځانګړي ډول د سیویلي نړۍ په ټولنو کلتورونو کې د پی ایچ ډي سند لري او په عین حال کې دقیقاً هغه اختصاصي څانګې سیویلي اسیا، مرکزي اسیا او منځنی ختیځ دي. هغه اوس مهال په یو ځانګړي کتاب باندې چې تازه خپرېږي کار کوي چې ټولنیز جوړښت او د افغانستان ته د اسلام په راتګ دی. هغه به نن په ننني بحث کې د پوهاند کاکړ د ځای په اړه باندې خصوصا د افغان تاریخ نګارانو او د افغانستان د مورخینو د افغانستان تاریخي مطالعاتو کې د افغان مورخینو پر اهمیت خبرې وکړي او دقیقاً به د پوهاند کاکړ پر ځای بحث ولري. زموږ سره بل ملمه د افغانستان سفیر په ایران کې او د ولسمشر فوق العاده استازی څېړنوال عبدالغفور لېوال صاحب تر دې وړاندې د ولسمشر سلاکار په سرحدونو قبایلو چارو کې او تر هغه وړاندې د افغانستان د قبایلو د سرحدونو چارو سرپرست وزیر او معین پاتې شوی دی. تر هغه وړاندې د 9 کلونو لپاره 2014 نه د 2006 نه رانیولې تر 2015 پورې هغه د افغانستان د سیمه ییزو مطالعاتو مرکز رئیس او د علومو اکاډمۍ غړی. هغه د مریلند پوهنتون نه د ژورنالیزم فوق لیسانس، د کابل پوهنتون څخه د پښتو ادبیاتو لیسانس او ماستري او اوس په علامه طبیعي پوهنتون کې د دکتورا په مقطع کې زده کړې کوي. په عین حال کې به استاد لېوال به د پوهاند کاکړ په وروستیو کلونو په فرهنګي او علمي کارونو خصوصا د هغه پر ژباړو چې په ډېرو مهمو فلسفي او پیچلو موضوعاتو یې کړي دي خبرې وکړي او دقیقاً به د دې بحث زمینه دا وي چې د وروستي کارونه نوي نسل ته څه پیغام لري
او هغه الهام او مثبت دید چې اړتیا ده هغه څومره رامنځته کولی شي. زموږ دریم مېلمه ډاکټر صاحب عمر شریفي دی. عمر شریفي د افغانستان د امریکایي پوهنتون استاد دی او په عین حال کې د افغانستان د مطالعاتو د امریکایي انسټیټیوټ د کابل د څانګې رئیس دی. په ضمن کې د دغه انسټیټیوټ مشر څېړونکی دی. هغه په 2019 کې له بوسټن پوهنتون څخه په انټروپولوژي کې یا په بشرپوهنه کې پی ایچ ډي کړې ده او اوس هم د معاصرو ټولنو چې په د کلاسیکو ټولنو د کلتوري آدابو، عادتونو، مراسمو د تجلیل او د په برخه کې کلتوري مراسم څنګه لمانځي په هغې برخه کې د څېړنې کې دقیقاً ډاکټران په دغه برخه کړې ده. هغه به په ننني بحث کې په ځانګړي ډول باندې د پوهاند صاحب کاکړ په تاریخ لیکنې په رویکردونو باندې خبرې وکړي او په ضمن کې به د افغانستان د سیاسي او ډیپلوماټیک تاریخ په اړه باندې هم بحث ولري، دقیقاً د کتاب په اړه باندې. زموږ سره بله مېلمنه چې هغه به د سیشن په پای کې زموږ سره برخه واخلي مېرمن خوږه کاکړ ده. اغلې خوږه کاکړ د پروفیسور کاکړ لور او د کاکړ تاریخ فاونډیشن غړې ده. هغه د انډیانا پوهنتون څخه لیسانس او د کالیفورنیا له پوهنتون څخه په پبلک اډمنسټریشن کې ماسټري لري. هغه په عین حال کې په انډیانا پوهنتون کې د پښتو زده کړو تدریس او په افغان امریکایي پوهنتون کې د پبلک اډمنسټریشن په برخه کې درس ورکړی دی. هغه به نن موږ سره د کاکړ تاریخ بنسټ په اړه باندې د فعالیتونو، راتلونکو برنامو او اوسني موقع په اړه خبرې وکړي. بحث پیلوو او په سر کې ډاکټر صاحب راڅخه ورځو او له ده څخه خبرې اورو. ډاکټر صاحب شما وکړئ. بسیار ممنون. اول پیش از همه میخوایم که تشکری کنم از برگزار کنندگان هفته تاریخ و خصوص خود سازمان انسان و میخوایم که همچنان از بنیاد کاکر، کونجان و خاگجان همچنان تشکری داشته باشم که این فرصت هم مهیا ساختن که ما یک صحبت روی نقش استاد حسن کاکر در مطالعات کلان افغانستان داشته باشیم. و همچنان ناگفته نمانه واقعیت جای خوشی است که امروز با لېوال صاحب، شریفی صاحب با هم صحبت میکنیم. این به نظر شخصی خودم بسیار یک پنل جالب است، چون شریفی صاحب از نظر تخصصی انتروپولوژیست هستند، لېوال صاحب ادیب است، شاعر است، نویسنده است و سفیر هم است. خب این کلان حقیقت زندگی ملی کشوری ما و شما را میگه که با چگونه سر کار داریم، دانش، سیاست، فرهنگ و جغرافیا و تاریخ ما. اما میخوایم که صحبت ما از اینجا آغاز کنم از عنوانی که ما پیشنهاد کردم به خاطر صحبت امروزی. عنوان که ما پیشنهاد کرده بودم فکر میکنم به زبان انگلیسی بود، یک بخشش فارسی بوده که عنوانش از بازگشت تاریخ Contributions of Afghans to the Studying of Afghanistan History حسن کاکر. پیش از اینکه روی نقش استاد کاکر صحبت کنیم میخوایم که یک چند چیزایی در رابطه با خود فهم یا مفهوم بازگشت تاریخ داشته باشیم که معنای از این چی است، ما چی میخوایم با بازگشت تاریخ چی بگیم. ما با بازگشت تاریخ در یک چوکات کلان مفهومی استفاده میکنم. به چی معنا که برای من بازگشت تاریخی یک مفهوم تئوریتیکال است، یک مفهوم غیر تئوریتیکال است و معنای کلانش این است که ما و شما در یک مرحله اساس نسلی و تاریخی خود قرار گرفتیم که یک بازگشت یا یک برگشت به تاریخ داریم. خوش داریم که بفهمیم که تاریخ افغانستان، منابع تاریخی افغانستان و مورخین افغانستان. از همین لحاظ بازگشت تاریخی بیشتر به نظر من معنای
مثبت مفهومی ایجاد داره نسبت به بازگشت تاریخی. اتفاقا عنوان یکی از کتاب‌های بسیار مباحثوی در امریکاست، The Return of History and the End of Dreams by Robert Kagan. او کتاب بیشتر یک نوع جدال نوع پسا جنگ سرد بیان میکنه، اما من به اون معنایش استفاده نمی کنم بازگشت تاریخی را. من بازگشت تاریخی را به معنای مثبتش روی نظریه پردازی و یک بازنگری منابع تاریخی و مورخین کلان افغانستان استفاده میکنم. در عین حال من خوش دارم بر علاوه از اینکه روی بازگشت تاریخی به صفت یک لحظه یا یک زمان تاریخی در تاریخ مدرن نو افغانستان فکر کنم، میخوایم این موضوع را بگویم که خود بازگشت تاریخی یا عبارت بازگشت تاریخی دو چیز متفاوت است. بازگشت و تاریخ کاملا دو مفاهیم متفاوت است. بازگشت خودش یک شیوه رسیدن به تاریخ است، به یک گفتمان است. تاریخ خودش یک بحث است، خودش تاریخ یک گفتمان است. بنابراین وقتی که من میگم بازگشت به تاریخ، به این معنی که ما یک برگشت داشته باشیم به منابع تاریخی. این دو مورد. اما میخوایم که یک چیز اینجا بسیار تاکید کنم که افغانستان یک کشور تاریخی است. ما در اون نباید شک داشته باشیم. سنت‌های مختلف تاریخی در اینجا رواج داشته، دوره‌های مختلف تاریخی بوده، منابع بسیار نادر تاریخی از جغرافیای افغانستان به دست آمده که بسیار هم منطقوی است، هم جهانی است و تاریخ خاص پیچیده خود داره که باید مد نظر گرفته شود. و دوم دیگه ای که در استفاده امی منابع تاریخی افغانستان باید داشته باشیم که افغانا تنها نقش نداشتن. این موضوع باید بسیار به شکل مشخص یادداشت شود و این را بیشتر باید بفهمیم. این را بفهمیم که دیگر انسان‌ها و دیگر علما از خارج از افغانستان اتفاقاً بیشتر با منابع تاریخی افغانستان کار کردن و بیشتر در بحث‌ها دخیل بودن نسبت به خود افغان‌ها. اما این به این معنا نیست که افغان‌ها خودشان هم یک اجنسی یا یک صدایی را نداشتند. تغییرات بسیار عمده اساسی هم به شکل فردی و هم به شکل گروهی و بعداً به شکل یک روند ابتدا در قرن 20 نه بلکه حتی در قرن 19 در نیمه قرن 19 هم حتی میشه که بیشتر از او فکر کنیم. اگر فرض کنیم که ما ابتدای کشور کنونی افغانستان اگر بگوییم که با ایجاد حکومت احمدشاه درانی است، خب اولین تاریخ مکمل افغانستان تاریخ احمدشاهی است. خب میشه که از اونجا شروع کنیم. اما بعداً در قرن 19 مفاهیم و مسائل تاریخی افغانستان پیچیده میشه، به خصوص بعد از استقرار انگلیس‌ها در شبه قاره هند و منابع جدید تاریخی ایجاد میشه روی افغانستان. یقینا کتاب سلطنت کابل یا An Account of the Kingdom of کابل یکی از مشهورترین منابع مهم است از دوره استعماری. اما چون سلطنت کابل یک کتاب مشهور است و مهم است، در قرن 19 ما بسیار منابع دیگه هم داریم. ما دقیقاً در قرن 19 منابع روسی داریم، منابع فرانسوی داریم روی افغانستان و ما بسیار منابع به زبان اردو نوشته شده در شبه قاره سر مسائل تاریخی کلان افغانستان. اینا پراگنده است، فعلا منظم نیست. از همین خاطر یک بازگشت کلان که من میگم ای کامپرهنسیو باشه، نه تنها که ملی و به نحو محدود به افغانستان باشه، بلکه جهانی و منطقوی باشه به شکل کلان. ما in other words به عبارت دیگر اگر بگوییم ما یک کاتالوگ مستقل درباره منابع تاریخ در قرن 19 افغانستان نداریم تا واقعا.
یا حتی از قرن 20 نداریم، خیلی پراکنده است. اینا بسیار چیزای بیسیکس تاریخ ماست که در این بازگشت باید مد نظر گرفته شود به نظر من. اما چون افغان ها هم در قرن 20 همکاری‌ها و مشارکت کلان نهادی داشتن در ترجمه به معنای ترنسلیشن هدف نیست، تفسیر کلان تاریخ افغانستان. میشه که مشخص صحبت کنیم. در این هفته فکر میکنم که ما شما دو مورخ نامدار بسیار افغانستان خواستیم که روی صحبت کنیم. یکی فیض محمد کاتب است و یکی حسن کاکر. خب به نظر من فیض محمد به نظر من اتفاقا نظر تسلطی فعلا در مطالعات افغانستانی است که من موافق نیستم با این نظر اتفاقا، که حسن فیض محمد کاتب آخرین مورخ کلاسیک درباره افغانستان است. این چیزی است که با نوشتن کتاب سراج التاریخ بیان شده. چون ما منابع نو تاریخی از افغانستان پیدا میشه، نمیتونیم بگیم که فیض محمد کاتب آخرین مورخ کلان کلاسیک افغانستان بوده. به خاطر از مخصوصا یک کتاب تاریخی نو که خودم همراه با استاد شفیق برانی در پوهاند تورنتو فعلا ویرایش داریم و ترجمه داریم، چاپ میشه، به نام تاریخ غریب. من خوش دارم که نویسندهش از سید نادرشاه کیانی، یکی از بنیادگذار فرقه اسماعیلیه. این کتاب بسیار کتاب مشهور است، مشهور به این معنی که بسیار مهم است اما نافهمیده تا بالا بسیار درباری نبودن. اما یک مورخ بسیار پیچیده کلاسیکی است که در میان کارهای فیض محمد کاتب و حسن کاکر میشه فکرش کرد کلان. اما استاد حسن کاکر خودش متفاوت از امی سنت تاریخی کلاسیک دربار می باشه. اتفاقا استاد کاکر اولین افغانی است که در یک پوهنتون غربی کلان در عالی ترین سطح تاریخی به شکل مسلکی درس میخونه. یعنی اگر ما بتونیم فیض محمد کاتب آخرین مورخ کلاسیک افغانستان بنامیم یا بفهمیم، استاد کاکر اولینش بوده که به شکل مدرن به معنای نوع تاریخی که مطالعات میشه. اما سه چیز کلان به نظر من خود استاد حسن کاکر در رابطه با مشارکتش در فهم و تاریخی افغانستان متمایز می سازه از دیگر معاصرینش. یکی خود موضوع کلان پرکار بودن استاد حسن کاکر است و کارهای تاریخی کلانه که کرده. استاد کاکر مورخ پرکار بوده، مضامین مختلف نوشته کرده، دوره های مختلف نوشته کرده و این دوره های بسیار مباحثوی و سرنوشت‌ساز همچنان در تاریخ مدرن افغانستان است. اولین دسته از نوشته ها و تحقیقات تاریخی استاد کاکر که به دوستا آشنا باشن روی نیمه قرن دوم میلادی بخصوص دوره امیر عبدالرحمن خان است و کتاب مشهورشان به نام اجتماع و دولت در افغانستان دوره عبدالرحمن خان که در سال 1979 چاپ شده. میخوایم که چیز بیاد داشته باشیم که سال 1979 یک سال بسیار سرنوشت‌ساز است به افغانستان. ما تا به حال دسترسی پیدا نکردیم برای که
استاد کاکر چگونه احساس و فکر داشته در امسالی که روسا سر افغانستان حمله کردن و خود از اونا کتاب علمی تاریخی خود به چاپ رسانیدن. اما بعدا میفهمیم از کتاب مشهور دیگهشان که حمله روسا را در افغانستان مستند ساخته، The Soviet Invasion of Afghanistan، تسخیر افغانستان توسط روسا، که او کتاب هم بسیار مهم است. اما در این دو کتاب به خصوص که ما به شکل سیستماتیک اونا را مطالعه کردیم و میفهمم و دیگر آثار استاد کاکر موضوعات بسیار به شکل امو کلان علمیش اما طرفدارانه. استاد کاکر کسی نبوده که از این شر بکنه که نظر خود بیان کنه، نظر عالم صحبت میکنم، نظر ملی خود، نظر انسانی خود، نظر فردی خود و نظر تیوریتیکل خود. و این خودش فکر میکنم نه تنها باعث ایجاد یک ساحه نو مطالعاتی تاریخ برای افغانستان شد، بلکه یک نوع نقد تاریخ همچنان شد. یک صدای خود و به نحو کلان یک صدای مردم افغانستان در مطالعات تاریخ ارائه کردن و بسیار موارد مثل که گفتم مطالعات استاد کاکر مباحثی بودن. فرض میکنیم ما در دوره عبدالرحمن خان آلات مختلف تاریخی داریم در مناطق مختلف افغانستان، اما مهمترین چیزی را که به ما استاد کاکر در مطالعات تاریخیش هم از دوره عبدالرحمن خان و بعدا در دوره روسا کرده، به نظر من این چیز مهم است در بازگشت تاریخی افغانستان، به خاطر که کمک میکنه کلان ما را که ما بفهمیم. غیر قومی ساختن تاریخ است. تاریخ به مضامین تبدیل میکنه استاد کاکر. موضوع اجتماع، سوسایتی، موضوع گورنمنت، استیت، اینا مسائلی است که باید است ما بسیار پیچیده با او دست پنجه کنیم و باید بفهمیم. و اینا امو نقد کلانش بوده که ما باید از تیوری نژاد، رییس، قوم و غیره مسائل بگذاریم به تیوری های مفاهیم مضامینی مثل دولت، اجتماع، مردم، تاریخ که لېوال صاحب بیشتر روی زو به شکل مشخص صحبت میکنن، فلسافیکال، و بعدا هم شریفی صاحب روی روابط خارجی افغانستان. روابط خارجی افغانستان یک مضمون است، یک بحث فرا قومی و یا فرا ملی است که اینا مسائلی است که ما باید از بیشتر بهش توجه بدیم و بفهمیم در بازگشت کلان تاریخی که داریم. اما بر علاوه پرکار بودن استاد کاکر، فکر میکنم یک چیز دیگه هم استاد کاکر متمایز میسازه. استاد کاکر آشنایی بسیار پیچیده زبانی و مفهومی با منابع تاریخی مختلف افغانستان داره. استاد کاکر اتفاقا یکی از اولین افغانهایی بود بر علاوه استاد عبدالحی همچنان از منابع مختلف تاریخی افغانستان نه تنها که دسترسی داشت، بلکه باعث ایجاد کلان ساحه شده. استاد کاکر به خصوص منابع انگلیسی را بسیار خوب میفهمید، منابع اردو را فکر میکنم بسیار درست میفهمیده که در چه حالت بوده و منابع افغانستان زیاد میفهمید، تنها منابع تاریخی مدرن افغانستان نه. اتفاقا چندین صحبت‌های بسیار زیبا استاد کاکر در نوشتارش روی کارهای روی تاریخنامه هرات کرده، روی بحث‌های درباره کتاب مقدمه ابن خلدون داره و بسیار مسائل دیگر در این موارد. یعنی منابع کهن و منابع نو جدید افغانستان بسیار آشنایی کامل داره و در نوشته های مختلفی را بیان کرده در مقالات مختلف. سومین چیزی که باید از ما
سومین چیزی که کلان باید از مد نظر بگیریم و این چیزی است که من فکر میکنم مهم است برای نسل ما، برای نسل نو انسان هایی که چی در افغانستان هستند چی بیرون از افغانستان میخواین تاریخ افغانستان به شکل کلان ملی، منطقی و جهانی بفهمند. موضوع خود نفس انسانگرایی استاذ کاکر بوده. There is a humanistic interpretation of history. یک تفسیر انسانگرایانه تاریخ داره استاذ کاکر و این چیزی است که به ما مهم است. این چیزی است که باید از ما بیشتر بفهمیم. خب یک شیوه به خاطر انسان بودن نیست. انسان های مختلف هستند و نظریات مختلف می داشته باشند، اما یک تعهد هیستوری یا تاریخ نه صرف یک ماجرای فکری بلکه یک ماجرای اخلاقی هم بوده برای استاد کاکر و این چیزی است که بسیار مهم است. ما و شما نیازمند این بحث در سطح کلان بین المللی هستیم، به خصوص که افغانستان بعد از در 40 سال گذشته تاریخش، جغرافیایش، فرهنگش دیگر محدود به جغرافیای افغانستان نمانده، به تاریخ افغانستان نمانده، جهانی شده، منطقوی شده و اشخاص و نهادهای مختلف دری دخیل شده و ترجمه و تفسیر کرده و ما ببینیم که یک مورخ افغان، اتفاقا اولین مورخ نو کلان افغان استاد کاکر، چگونه در زندگی مسلکی علمی خود با دست و پنجه کرده. اگر ما نمیخوایم بیشتر روی بیوگرافی استاد کاکر صحبت کنم، به نظر شخصی ما به طور مثال اگر بخوایم که یک مثال بسیار ساده و پر مفهوم که اخلاقی است بیشتر داشته باشیم، از خود تعهد استاد کاکر به بازگشت به افغانستان است. یعنی بعد از ختم درسشان در غرب آمدن بر افغانستان، تدریس در پوهاند کابل و بعداً مبارزه مدنی که در افغانستان کرده. ما در اواخر خبر شدم که اتفاقاً دلیل زندانی شدن استاد کاکر ایجاد یک مجموعه ثبت حقوق بشری در خود پوهاند کابل بوده که چه قسم بتونه وقایع کلان آلات روسا را در افغانستان ثبت کنه و یادداشت‌های تاریخی بسازه که این بسیار یک جرأت شخصی و اخلاقی میخواد و ما شخصا فکر میکنم این چیز خوب است و باید است به شکل سیستماتیکش نه تنها که فهمیده شود در این بازگشتی که ما شما داریم، بلکه نقد هم شود و بتانیم بفهمیم کلان که معنای ازی نه تنها برای نسل کنونی بلکه برای نسل آینده افغانستان هم چی می باشد. از همین خاطر ما بسیار وقت خوشحال هستم از این که این انیشیتیو یا هفته تاریخ برای سال دوم برگزار میشه و فکر میکنم یک آغاز خوب است، هدف نیک است. اما ما میخوایم که صحبتهای خود در دو مورد خلاص کنیم، میخوایم خلاصه کنیم. یکی که ما استاد کاکر در یک چوکات کلان ملی منطقوی بین المللی ببینیم. یکی از مال ترجمه میکنم جمله انگلیسی را، یعنی یکی از مشهورترین جملات استاد کاکری است که افغانستان کشورهای همسایه خود امپکت کرده یا تحت تاثیر آورده در زندگی تاریخی و فرهنگی و سیاسیش و کشورها و منطقه که در اطراف افغانستان هستند
افغانستان تحت تاثیر آوردین و متاثر ساختین و امیر رقم کلان فکر کردن فکر میکنم یک روش خوب است. یک و دوم دیگه ای که یک چیزی را که استاد کاکر هیچگاهی با او سازش نکرد و مخالفت هم نکرد اما سازش هم نکرد و من فکر میکنم چیز خوب است. من خودم دوست دارم، من اتفاقا در زندگی علمی شخصیم خوش دارم این چیز را بیشتر بفهمم و بیان کنم. دور بودن از تسلط روایت دولتی سیاسی از تاریخ بوده. استاد کاکر علاقمندی خاص به تسلط روایت دولتی نبوده. در هر نوع بازگشت تاریخی که ما برای افغانستان میتونه داشته باشیم و به هر نوعش اولویت خود مردم، تاریخ، جغرافیای مفهومی و علمی افغانستان باشه، نه دولت افغانستان. هیچ دولت ها ساختارهای مختلف قدرتی هستند که باید از بیشتر مضمون بحث باشن نسبت به ای که بازیگر بحث باشن و استاد کاکر چیزی است که من فکر میکنم بیشتر از همه کس برای ما یک مدل یا یک مثال خوب میتونه باشه که بفهمیم که چه قسم ای بازگشت داشته باشیم. اما به هر صورت من نمیخوایم مرا ببخشین که من نتونستم کلان یعنی بحث ما را به شکل منظمش ارائه کنم به خاطر از اینکه من بزرگترین فرصت مرا خبر کرده بودن درباره این پنل و من نظریات خود در این سطح اما خوش دارم اگر کدام سوال خاص باشه ما را خوش دارم جواب بدم. بازم تشکری میکنم از بنیاد کاکر و از موسسه انسان، از این نوآوری، از این کاری که فعالیت که شما میکنین و برگزاری هفته تاریخ. پس تشکر. اگر سوالی هست من در خدمت هستم. خیلی ممنون دکتر صاحب از بابت از اینکه خیلی خوب کنسپت بازگشت تاریخ رو توضیح کردین و در ضمن تانستین که خیلی خوبتر او را در کنتکست استاد کاکر جا داده شود. چند بحثی که خیلی مهم بود که من یادداشت گرفتم، یک نقد تاریخ بوده از سوی شما مطرح کردن از سوی کاکر و غیر قومی ساختن تاریخ، یک بحث خیلی مهم بود که به جایش موضوعی ساختن بود. در ضمن آشنایی خاص استاد کاکر با منابع تاریخی افغانستان از لحاظ زبانی که یک مقایسه خیلی خوبه با علامه حبیبی هم داشتیم. یک چیزی که ما اتفاقا ابتدا علاقه داشتیم که بحث امروزی را بحث اونمو هیومنیستیک هیستوگرافی به نام این رقم، اونمو تاریخ نگاری انسان گرایانه بحث شود و دقیقا روی تاریخ نگاری کاکر صحبت بکنیم و بحث شما که روایت انسان گرایانه از تاریخ افغانستان خیلی جالب بود و دور بودن از روایت دولتی سیاسی. هرچند در بحثی که من میخوایم سوالم بکنم از دور بودن از روایت سیاسی دولتی بود. اگر در یک کنتکست کلانتری فرض بکنیم، ما یک انجمن هم داشتیم به نام انجمن تاریخ افغانستان که از 21 تا 58 فعالیت کرد و حتی روایتی که از تاریخ افغانستان داریم دقیقاً تولید همو انجمن بوده، از عالم کهزاد گرفته تا آخرین رئیس و مجروح صاحب و دیگه دوستان. ما میخوایم دقیقاً آیا چه قسم میتونیم توضیح بدیم که دور بودن از یک روایت دولتی و سیاسی چگونه ممکن هست؟ آیا بیرون از یک ساختار منظم که برای مطالعات تاریخی کار بکنه، یا یعنی شما چی میبینین در تاریخ نگاری استاد کاکر که دقیقاً در یک انجمنی که مربوط در یک نهاد یا در یک استراکچری که مربوط به دولت نبوده، غیر سیاسی بوده، یا یعنی ما چطور میتونیم باز تاریخی که در گذشته نوشته شده آیا خطی بطلان میکشیم یا مورد دیگه؟ تشکر. اول من میخوایم که کلان این موضوع رو بیان کنم که
چند مورد، مخصوصا خود انجمن تاریخ افغانستان. اولی که انجمن یک چیز پدیده دولتی نیست در تاریخ کلان فکری ادبی، یعنی انجمن و انجمن تاریخ افغانستان یک شاخه جدا شده یک انجمن دیگه است. قبلا یعنی ما قبلا انجمن ادبی کابل داشتیم، بعدا خود جدا شدن انجمن، خود ایجاد انجمن تاریخ یک بحث مفهومی فکری بوده، نه یک بحث دولتی در 1939 اتفاق افتاد. یعنی بعد از اختلافات نبود، بعد از بحث‌های کلان فکری مفهومی که بین اعضای انجمن ادبی کابل اتفاق افتاد، به این نتیجه رسیدن که تاریخ تخصصی شود، غیر دولتی شود. و این درست است که انجمن تاریخ افغانستان در یک چارچوبات کلان دولتی کار میکرد. خب در 1930 و 40 اتفاقا در حوزه تاریخی تمدنی که ما و شما هستیم، بیشترین انجمن ها در ایران همش دولتی بودن. اما این به این معنی نیست که این منابع یا صحبتایی که استاد حبیبی و دیگر اعضای انجمن داشتن اینا کارهای دولتی است. نه، اینا بسیار کارهای مضمونی بوده و فکری بوده. فرض میکنیم خود بازگشتی را که استاد حبیبی روی منابع اسلامی افغانستان داشته بسیار متمایز میسازه خود استاد حبیبی را نسبت. خب استاد حبیبی یک آدم مباحثه‌ای هم است، بسیار کارهای کرده در تاریخ افغانستان که همگی روی از موافقت نداره و درست هم است. نباید هم همگی روی چیزایی که استاد حبیبی نوشته کرده و ما داده که موافقت کنیم. اما به این معنی نیست که ما توانایی صحبت یا بازگشت نداره. استاد حبیبی خودش ویرایش کرده منابع مختلف تاریخ اسلامی را به شکل مضمونی و فکری کار میکنه. اتفاقا یکی از کتابای مهم تاریخی را که استاد حبیبی ویرایش کرده، طبقات ناصری، که من بیشتر روی از او به شکل تخصصی کار میکنم، اینا شیوه هایی بوده که یعنی ما و شما راه هایی را داریم که در تاریخ کار کنیم که با دولت هم اگر باشه نباید روایت دولتی باشه، روایت بیشتر شکل انسانی و علمی خود بگیره و محتویاتش هم علمی و انسانی باشه و تاریخ مردم افغانستان باشه. من فکر میکنم یک سال 2011 بود، من یک نظریه بسیار کوچک در یکی از جاها چاپ کرده بودم به نام ازی که تاریخ مردم افغانستان هنوز نانوشته است. ما و شما هنوز نیازمند کلان تاریخ افغانستان هستیم نسبت به این که ما تاریخ دولت افغانستان بیشتر میفهمیم، تاریخ پادشاهان افغانستان هم زیاد میفهمیم. اتفاقا میفهمیم که پادشاهان و دولت‌های افغانستان چقدر موفق بودن، چقدر نبودن، کدام امیر چی کار کرده و این مسائل کلان بیگ من هیستوری را میفهمیم. اما ما باید تمرکز ما روی مضامین تاریخ و روی تاریخ مردم افغانستان باشه. خب هر چقدر ما و شما مضمونگرایی کنیم ما را کمک میکنه به خاطر انسانی ساختن کارهای کلان تاریخی ما. من میرقم یک چیز فکر میکنم میشه که اگر خیلی ممنون، خیلی تشکر دکتر صاحب. خیلی هرچند شما رفتنی هم هستین به یک نفس دیگه، بازم خیلی تشکر از فرصتی که دادین. امروز روز سالگرد وفات پوهاند هم بود و دومین روز هفته تاریخ. خیلی ممنون. گرچه بحث خیلی مهم هست و مسائل های متعدد وجود داره، مگر به هر حال خیلی بازم تشکر. خیلی ممنون. آل به استاد لېوال میریم و فرصت میتیم برشون که درباره کارهای اخیری استاد کاکر، خصوصا ترجمه هایی که انجام داده و پیامی که برای نسل داره چی است.
لېوال صاحب صدایتان خاموش هستم و میوت هستم، انمیوت بسازید. بله اوس اورئ؟ سلام. ډېره زیاته مننه. ما د قدرمن ډاکټر صاحب راسخ له خبرو نه ډېر څه زده کړل او باور لرم چې دغه پینل به د ډاکټر صاحب شریفي په خبرو لا پسې جالب شي. زه خو اول د انسان له فرهنګي او علمي بنسټ څخه او د هغه نورو ملګرو بنسټونو څخه او ټولو هغو شخصیتونو څخه چې د تاریخ اونۍ ولمانځله او لالمانځي یې دغه نوښت یې وکړل، هغوی څخه مننه کوم. همداراز د خپل ارواښاد استاد درانه ډاکتر کاکړ د مړینې د کال یا د هغه د تلین د رارسېدو په مناسبت یو ځل بیا د هغه ټولو مینوالو ته کورنۍ ته تسلیت وایم او د هغه اروا ښاد غواړم. زه فکر کوم چې د استاد د ترجمو په اړه او بیا په تیره بیا دا چې څنګه یې د تاریخ تر څنګ نورو څانګو ته هم پام واوښت او دا یې غوره وګڼله چې په بېلابېلو برخو کې یو شمېر اثار راوژباړي. اول د استاد د ژباړې له پیل څخه به پیل کړو. زه یو څه د البته دلته د ډاکټر شریفي چې د پخپله د تاریخ د او د بشر پیژندنې د متخصص په توګه حضور لري، د ښاغلي راسخ د خبرو په ادامه موږ لږ تر لږه دوه ډوله تاریخ لیکنه تر اکاډمیکې علمي تاریخ لیکنې مخکې پیژندله چې زه البته دا ویش به په کتابونو او د تاریخ پوهانو له نظره بیل وي، خو زه لږ تر لږه روایتي او دودیز یا سنتي تاریخ لیکنه بللی شم. دودیزه تاریخ لیکنه تر ډیره بریده د افسانو او اسطورو سره هم مل و یا لږ تر لږه د انساني ټولنو مخینه یې تر اسطوره‌ایي دورو پورې شاته وړله. د پښتو تاریخ لیکنې ترڅنګ چې دوه نورې ژبنۍ حوزې دي چې ډېر اغېز هم لري پرې د تاریخ لیکنې له نظره، فارسي تاریخ لیکنه ده او هندي تاریخ لیکنه ده. په دواړو کې موږ حتی د مغولو تر زمانې او دې خواته تر صفوي دورانه پورې د دغه ډول سنتي یا دودیزو تاریخ لیکونو شاهدانو. لږ تر لږه په پښتو ژبه کې چې یو تاریخ موږ له دغه د تاریخ له دې روایت سره سم پیژنو، تاریخ مرصع ده د افضل خان خټک چې هغه هم حتی په خپله د سیمې د لویو قومونو د تاریخ ابتدا یو ډول اسطوره‌ایي روایاتو څخه کوي او بیا وروسته راځي تاریخي دورو ته. یو خو د تاریخ پراخوالی ده، یعنې تر ډېره بریده د انبیاو تاریخ راخلي، بیا وروسته د ټولې نړۍ تاریخ په مجمله توګه راوړي، بیا خاص یو بشري حوزې ته راځي. له هغه نه وروسته چې کله تاریخ لیکنې تکامل کړی دی، یو ډول روایتي تاریخ دی چې حد اقل یوازې تاریخي دورې یا هغه دورې چې په یو شمېر تاریخي اسنادو باندې اتکا کوي هغه یې رانغاړلي دي. او زه فکر کوم چې تر ډېره بریده دغه دوره له 19مې پیړۍ نه راوروسته پیلېږي او بیا په 20مه پیړۍ کې موږ په افغانستان کې ډېرې نښې ګورو او هغه ټول مشهور تاریخ لیکونکي چې تر استاد کاکړ یې مخکې تاریخونه لیکلي دي په دغو دورو کې راځي. زه فکر کوم چې استاد کاکړ دې ته متوجه و چې
د تاریخ لیکنې اکاډمیکه یا کاملا علمی دوره باید پیل شي. جالبه دا ده چې دغه هڅه هم د خپلې یوې لومړنۍ یا له لومړنیو ژباړو څخه کړې ده او هغه کتاب مشهور کتاب د تاریخ څه ته وایي د ایچ کار لیکنه ده چې کابل پوهنتون نن تقریبا نږدې 50 کاله مخکې چاپ کړی. په دې کتاب کې استاد هڅه کوي موږ په دې پوه کړي چې تاریخ څه دی، یعنی د تاریخ فلسفه څه ده، د تیوریک پلوه تاریخ څه ته ویلی شو، څه ډول د تاریخ استناد رامنځته کېدلی شي او د تاریخ کره کتنه څنګه کېدلی شي، په تاریخ کې تطبیقي میتود څنګه دی، په تیره بیا په تاریخ کې تطبیقي مقایسوي میتود چې زه داسې فکر کوم تر هغې زمانې به لږ پېژندل شوی و. پر دې باندې بحث ډېر مهم دی چې تاسو د بېلابېلو تاریخي دورو یا د بېلابېلو تاریخي حوزو په اړه څنګه د سرچینو یا د مراجعو مقایسه کوئ، یو ډول پرتلیز جاج اخیستنه ده او د تاریخ څه ته وایي ژباړه د افغانستان د تاریخ لیکنې په بهیر کې ځکه د عطف یو ټکی دی چې د لومړي ځل لپاره موږ ته هغه موډرنې علمي او په اصطلاح پوهنتوني تجربې را انتقالوي د تاریخ لیکنې په برخه کې. له دې وروسته د تاریخ ترڅنګ استاد یو حقیقت ته متوجه کیږي. البته ما په 2 وارو کې یا 3 ځلې له استاد سره په دې برخه کې بحثونه درلودل. استاد هغه د خپل شفقت او مهربانۍ له مخې په ډېره حوصله په دغو مسایلو کې خبرې کولې. یو د اضطراري لویې جرګې په دوران کې کله چې استاد په کابل کې و او بیا وروسته له هغه نه یو وار لیدل زموږ په امریکې متحده ایالاتو کې وشول او بیا په کابل کې له استاد سره په دې خبرو بحث کاوه چې څنګه یو وخت تاریخ له ادبیاتو، لرغونپوهنې، دین، فلسفې او نورو علومو سره ګډ مخلوط. بیا څه وشول؟ په تیره بیا د یونان له طلایي دورې نه رادې خواته او د روم امپراتورۍ نه رادې خواته چې په علومو کې ویش رامنځته شو او د هر څه دپاره د یو بېل قلمرو او سرحدات وټاکل شول. تاریخ ورو ورو له فلسفې او له ادبیاتو او له نورو اجتماعي علومو څخه خپل سرحدونه بیل کړل یا یې ځان ته یو ځانګړی قلمرو وټاکه. بیا ډېر وروسته په نویو پیړیو کې له ټولنپوهنې، بشرپېژندنې، لرغونپېژندنې او له دې سره یې خپل حدود معلوم کړل. بیرته کله چې د بشرپېژندنې بحثونه جدي شول او په تیره بیا هغه وخت چې اروپایانو یو شمېر هېوادونه ښکېل کړل، یو شمېر سیمې لاندې کړې، بیرته یو مخلوط د بېلابېلو اجتماعي علومو رامنځته شو چې په هغې کې تاریخ، فرهنګ، ادیان، عقاید، لرغونپېژندنه، ژبه، په تیره بیا ژبه، فرهنګ، ادبیات، دا به یې د یوې حوزې او د یوې هېواد په دننه کې په محدوده کې بیا مطالعه کول، یعنی یوه مجموعه د اجتماعي علومو او په دې باندې ورو ورو د دې څخه د شرق پېژندنې بحثونه رامنځته شول او د شرق پېژندنې په نتیجه کې خپله شرق پېژندنه یوه ممده علمي څانګه وه د انتروپولوژیکو یا د بشرشناسي د علومو دپاره. له استاد سره په دې بحث کې په یو نتیجې ته ورسېږو چې دا د استعماري قوتونو یو علمي ابتکار و د دې لپاره چې خپل مستعمرې وپېژني او له هغو علمي تجربو څخه چې خپله یې درلودې هلته د خپل اقتدار د ساتلو دپاره کار واخلي. په دې کې هغه اصلي مباحث چې ډېر مهم و
تاریخ، ادبیات، فلسفه و اخلاق چې هم مدون اخلاق او هم بومي یا هغه سیمه‌ایز اخلاقي نورمونه چوکاټونه پکې راتلل. هنر، ټولنپوهنه وه. بیا وروسته له 19مې پیړۍ نه ارواپوهنه رامنځته شوه او په تېره بیا اجتماعي ارواپوهنه، ټولنیزه ارواپوهنه ډېره مهمه شوه چې د یوې ټولنې جمعي روان څنګه وپېژني. بیا بالاخره بشر پیژندنه یا انتروپولوژي چې د نیکمرغه ډاکتر صاحب شریفي درته شته. استاد داسې فکر کاوه چې د دغو علمي وسیلو په کارولو سره بیلابیلو استعماري قوتونو په افغانستان کې خپل نفوذ زیات کړی. مثلا د انګریزانو په وخت کې څنګه دین د یوې حربې د یوې استعماري حربې په توګه په افغانستان کې وکارول شو. مثلا حتی تصوف او عرفان دغه پیر مریدي څنګه په دغه سیمه کې په تېره بیا په د پښتني قبایلو کې د روحاني نهضت نه وروسته دغه پیر مریدي څنګه په خپله په یوه له بده مرغه په یوه استعماري وسیله باندې بدله شوه. د پیر او د ملنګ او د په اصطلاح ولی په جامه کې عجیب و غریب خلک راننوتل. دلته خلکو ته لسیزو منځونه ورکړل، په مهمو جوماتونو کې امامت یې وکړ، اما اهداف استعماري. یو ارتجاعي قوت ته یې وویلې چې په پلانۍ ونې لاندې ملایکو ستا دپاره ټوپک او سره زر ښخ کړي دي، ورشه واخله او د حکومت چپه کړه. یعنې هدف دا و چې د ټول څنګه وکارول شول، لارنس څنګه وکولی شول چې دلته خپل نفوذ وکړي. د دې علمي بیکګراوند څه و، یعنې دې کې څه ډول د دې سیمې عقیده وپېژندل شوه، په سیمه کې د بېلابېلو مذهبي اغېزو څرنګوالی وپېژندل شو، د خلکو جمعي روانشناسي څنګه مطالعه شوه د دوی دین. او له بده مرغه چې یو حقیقت دی او استاد هم په دې باندې پوهېده چې دا قضیه لا تر اوسه روانه ده په بېلابېلو بڼو، بلکې اپډیټ کېږي، نوي کېږي او د سیمې د خلکو د ښکېل ساتلو وسایل فقط نوي شوي دي، شکل نوی شوی دی یا ووایو تکتیک نوی شوی دی، نور تجربې هماغه زړې تجربې دي. دغه ټولو ته په کتلو سره استاد د خپل مسؤلیت وګاڼه چې په بېلابېلو برخو کې چې له تاریخ سره په یو ډول تړاو لري بېلابېل آثار وژباړي. نو یو منظمه سلسله یې راپیل کړه. په دې کې هم فلسفې خپل ځای درلود، په تېره بیا د فلسفې د تاریخي مباحثو چې زه بیا یو شمېر نمونې دلته یاد کړم. اخلاقو خپل ځای درلوده، هیومانیزم یا انسان پالنې یو بحث په توګه خپل ځای درلوده، او د سیاست علمي پیژاند، دغه سیاست لوبې چې اوس موږ ګورو په دې معنا نه، هماغه ډول چې څنګه سیاست کېږي په خپله دغه د جګړې ټولنپوهنه څه ده، په دې باره کې استاد پیل وکړ د یو شمېر آثارو ژباړو ته. زه باید یو شمېر نومونه درته واخلم، البته هغه هم د تاریخي تسلسل پر اساس، او بیا به لنډه دا ووایم چې استاد څه غوښتل د دې تجربو د دغو ژباړو نه څه غوښتل. تاریخ څه ته وایي باندې مې مخکې خبرې وکړې. له هغه نه وروسته دیموکراسي په اوسنۍ نړۍ کې چې دا د سی بي میک یو ژباړه ده، سی بي میک فارسن، دا هم پخوا چاپ شوې ده. د ادبیاتو په هکله د ماکسیم ګورکي د نظریاتو ژباړه وه. له روسیې سره د افغانستان جګړه چې طبعا یو تاریخ لیکونکي دپاره هغه څه چې همدا اوس روان دي د هغه تحلیل
چې دا یوازې تاریخ لیکنه نه ده بلکې د نړۍ د سیاستونو یوه تحلیلي کتنه هم ده چې البته دا وروسته په تاریخ باندې د پوهنې فلسفي بنسټونه د جورج نیلر لیکنه د ښه سړیتوب په هکله د هومر پی بالابانیس رساله ده چې استاد ترجمه کړې ده د انسانتوب په اړه د اخلاق پوهنې پرنسیپونه دي چې دا رساله استاد راژباړلې ده جنګ او زموږ نړۍ دا د جان کیګن لیکنه ده او ورسره یو ځای دوه نورې لنډې لیکنې هم ضمیمه شوي دي چې د موضوع پورې اړه لري عصري نړۍ د سیاست په اړه برتانوي تګلاره دا د ام سټیوارټ رساله ده یا لیکنه ده چې بیا هم هغه زما مخکینیو خبرو ته خبر ورګرځي او تر ډیره عاده د برتانویانو یا د انګلیسانو د هغو استعماري تکتیکونو پیژندنه ده چې په خپلو په تیره بیا په خپلو ختیځو مستعمرو یا تر ښکېلاک لاندې هېوادونو کې څه ډول څه غوښتل کوم تکتیکونه یې کارول هغه کتاب چې ډېر زیات د ځوانانو خوښ شوی دی د ګټورتیا فلسفه ده یا د جان سټیوارټ میل نظریات دي د ګټورتیا د مفیدیت د فلسفې په اړه چې استاد په نوم یې دی جان سټیوارټ میل په 90 دقیقو کې د دې فلسفې د پیژندلو هڅه ده البته په ډیره روانه ساده او عام فهمه ژبه چې دا د استاد د ژباړو یو خصوصیتو او دا چې ولې دا ډول په دې هم زه راځم د سقراط افلاطون ارسطو او زینو په نظر ښه انسان جالبه ده دا ښه انسان یا د ښه سړیتوب چې مخکې هم یادونه ورته وشوه په دې اړه د استاد دوه درې کاره موږ په لاس کې لرو ښه اوس غواړم ووایم چې د دې ولې استاد دغه رسالې انتخاب کړي دي البته د یو شمېر تاریخي لکه مثلا د ده د خاطرو د لیکنو بر علاوه چې هغه هم په دې جمع کې راتللی شي یا د کابل د سلطنت بیان چې وروسته به خامخا په دې خبرې وشي استاد دوه شیه په پام کې درلودل یو دا چې ځوان نسل په هغو فلسفي بحثونو باندې خبر کړي چې په دنیا کې روان ده روح د دې مسایلو دا و چې څنګه د فلسفي افکارو تکامل او تحول په سیاستونو او د ټولنې په شعوري ویښتیا باندې تاثیر کوي اصلي خبره ده استاد د ټولنې د افغاني ټولنې د ویښتیا روښانتیا او بیا د ویښتیایي پړاو په نتیجه کې اجتماعي بدلون ته د ورسېدلو علمي پروسه غوښتل چې رهبري کړي او پرته له معاصرو او کلاسیکو فلسفي افکارو نه دا ناممکنه ده هغه څه چې ټولنه یوې نسبتا لوړې شعوري سطح ته رسولی شي قطعا چې هغه فلسفي خبرې اترې یا گفتمانونه دي یا بحثونه دي جدالونه دي استاد د کلاسیک د یونان د کلاسیک فلسفې نه راپیل کړه هلته منځټکی هیومانیزم یا انسانتوب او بیا وروسته تر د ګټورتیا تر فلسفې یا د سټیوارټ میل تر فلسفې پورې راغی د اخلاقو بحثونه د ټولنپوهنې بحثونه دا ټول د دې لپاره و چې درې هدف یې درلودل د استاد نو ژباړو درې اساسي هدف یو د ټولنې د شعوري کچ لوړول چې دغه په نتیجه کې ټولنه راویښه شي او هغه تکتیکونه او نیرنګونه چې استعماري نړۍ دلته لا هم کاروي هغه وپېژني تشخیص یې کړي او په مقابل کې ودرېدلی شي دا یو دوهم ځوانان دې ته متوجه کړي چې لومړیتوب څه دی په فرهنګي علمي کار کې لومړیتوب څه دی
د دې په یواز چې موږ د یو بل هیواد د رئیس جمهور خاطرات ترجمه کو 400 مخ یو لري هیواد دی هغه به خې جالب شیان به پکې خو د یو لري هیواد د رئیس جمهور خاطرات په څومره زموږ په ورځني ژوند یا په دغه اوسني بحران یا په دغه اوسني ناورین کې چې موږ واقع وو دا به اغیزناک وي نسبت دې ته چې موږ د ټولنپوهنې د فلسفې د هیومانیزم د اخلاقو د دې په اړه یو علمي رساله ترجمه کو او د اقل ځان پوه چې دغه بشریت څنګه تر دې حد ځان ورسوي استاد د خپل ژباړو په وسیله ځوان نسل ته دا درس ورکاوه چې لومړیتوب څه دی موږ مصرفي ټولنه موږ علوم هم مصرفو ځکه موږ علوم تولیدولای نشو موږ په بختور یو چې علوم مصرف د نورو تولید کړي علمي آثار دلته راوژباړلی شو مصرف نو کوم یو باید لومړیتوب ولري په د مصرف لپاره یا د ترجمې لپاره استاد یو شمېر موډلونه وټاکل او له هغه نه وروسته زه باور لرم چې د اغیز وکړ چې ځوانان باید کوم آثار ته لومړیتوب ورکړي دریم هدف د استاد د ژباړو نه دا و چې مطالعه د ځوان نسل ترمنځ په یو اعتیاد بدله کړي یعنی تعمیمي کړي عمومیت ورکړي رواج ورکړي د همدې لپاره د استاد د ترجمو ژبه روانه ساده اسانه او په زړه پورې ده چې هر ځوان که د ښوونځي د 10 11 12 ټولګي زده کوونکی وي یا د پوهنتون زده کوونکی وي یا په دې سطحه کې وي وکولی شي یو څه ترې واخلي تر ده مخکې په فلسفه ارواپوهنه او ټولنیزو علومو او ادبیاتو کې 2 کسان د یادولو وړ دي چې دغه ډول نثر یا راژباړه یا یې راژباړه او یا یې خپله لیکه یو پوهاند دکتر مجروح په پښتو البته په پښتو کې او بل هم استاد صدیق روحي دا 2 کسان د نثر له مخې هغه کسانو چې په هره سطحه کې لوستونکي کولی شو یو څه ترې واخلي پوهاند کاکړ د خپلو ژباړو په متونو کې ځوان نسل مطالعې ته هڅولی شي دا ځانګړتیا پکې ده او که مونږ یو نسل لږ تر لږه دې ته متوجه کړو چې په دنیا کې کوم بحثونه دي ټاپیکونه ورزده کړو عناوین وروښیو او دا وروښیو چې کوم عناوین مهم دي کوم بحثونه مهم دي په جامعه شناسۍ کې کوم مهم دي په روان شناسۍ کې کوم مهم دي ارواپوهنه څه وایي فلسفه څه وایي دغه د نوي اکاډمیک دور د تاریخ تیوري څه وایي اخلاق څه شی دي په دې شیانو باندې که موږ فقط په هغه ابتدایي الفبا باندې ځوانان پوه کړو نور نو بیا د دوی خپله تلاش او تکاپو او هڅه او دا ده چې وکولی شي مخکې لاړ شي وروستۍ مسله ولې استاد په هیومانیزم باندې تمرکز کاوه په خپلو 2-3 ژباړل شوو رسالو کې یوه مسئله دلته وه چې د انسان ونډه په وروستیو لسیزو کې په افغانستان کې د انسان ارزښت له منځه تللی نورو ارزښتونو یې ځای نیولی او دقیقا موږ انسانان د نورو ارزښتونو دپاره حلالوو وژنو دا چې خپله انسان یو اصل دی او انسان په مرکز کې دی دا خو هماغه د رنسانس مشهور پیغام چې انسان په مرکز کې دی د پاملرنې نو د افغاني ټولنې یوه لویه بدمرغي یو لوی کړاو بحران ناورین همدا دی چې موږ د انسان ارزښت حد اقل تراکوز کړی انسان باید له دې شي نه ځان ځار کړي له هغه شي نه ځان ځار کړي سر مې له دې نه قربان او سر دې له هغه نه قربان یعنې موږ دغه موډل سرچپه کړی دی ارزښتونه مو د انسان دپاره سرچپه کړي دي د انسان وینه مو د ارزښتونو دپاره چې هغه هم د ټولو د منلو وړ ارزښتونه نه دي یعنې په دې ارزښتونو مو حتی توافق نه دی کړی حتی موږ په دې توافق نه لرو چې موږ یو ملت حتی موږ په دې توافق نه لرو چې دغه افغانستان چې څه دی دا اوس موږ منو که نه منو حتی موږ په دې توافق نه دی کړی چې دا دین د ټولو دین دی که نه دی دغه مذهب کې موږ شریک یو که نه یو او د دې ټولو دپاره موږ یو د بل سرونه پرې کوو انسان څه شو حال دا چې
استاد کاکړ غوښتل د خپلو ژباړو په وسیله د دې ملک د دې وطن انسانان په دې پوه کړي چې نه، وطن، حکومت، جغرافیا، تاریخ، دین، اخلاق، اقتصاد، دا هر څه د دې لپاره دي چې ستاسو پکې ژوند وکړي او ستاسو ژوند پکې ښه شي. یعنی انسان مهمه دی، د انسان ژوند مهم دی. د همدې لپاره استاد په خپلو دوه درې انتخابونو کې د ژباړې لپاره د هیومنیزم یا د انسان پلوي بحثونه راخیستي دي، ژباړلي دي. البته ما سره 4 یادښتونه هم شته دی، خو زه فکر کوم ما ډېر وخت ونیوه. ډارېږم چې اورېدونکي ستړي نشي. خپلې خبرې دلته پای ته رسوم او په دې ټینګار کوم چې ځوان نسل د استاد ټول اثار ولولي، خو په تیره بیا هغه ژباړې چې ما دلته یادونه وکړه ځکه ډېرې ولولي چې هم اسانه دي لوستلې، لاندې دي نسبتا، او هم دوی په مطالعه باندې راوستلی شي، روږدي کولی شي او بیا وروسته کولی شي نورو اثارو ته لاړ شي. او زه فکر کوم چې د نویو او موډرنو بحثونو د پرانیستلو لپاره بهترین مدخل دی. او یو ځل بیا باید د استاد له اروا څخه مننه وکړو چې دغه لوی کار یې زموږ لپاره د یو معنوي میراث په توګه پرېښی. ډېره زیاته مننه استاد له ډېرو مفصلو او د ډېرو مفهومي او محتوي خبرو. ډېر زیات تشکر. پوښتنو ته یو پوښتنې شته چې هغه بیا وروسته ورته راځو. اوس ډاکټر صاحب شریفي ته ور ورکوو چې هغه خبرې وکړي، بیا وروسته پوښتنې سره شروع کړو. بسیار تشکر. من فکر کنم که در بود یک در رقم مقدار باشه نظر به ساعت که باز وقت سوال و جواب باقی برای اگر در همین محدود من بتونم گپ را تنظیم کنم. بسیار تشکر از اینکه این برنامه را برگزار کردین، از ابتکار بسیار عالی هفته تاریخ در افغانستان و مخصوصا که در سال روز وفات استاد کاکر هست، روحشان شاد باشه. صحبت سر داکتر حسن کاکر من حیث اولین حساب مورخی که تحصیلات اکادمیک در افغانستان داره، من حیث فردی که حداقل به تمام محصلین افغانی که در بیرون درس میخوانند یا میخوان از مدارک افغانی استنباط کنند و استناد کنند و کار حسن کاکر من فکر کنم که یکی از محدود آثاری هست که از مورخین بومی افغانستان از آدم میتونست استناد کنن. یعنی صحبت سر استاد کاکر و بحث سر ای که مثلا طرز فکرش، زندگیش یک زمان بسیار زیاد کار داره. اما در این بحث نظر به مو زمانی که برای من هست، من سر یک چند کار بسیار ماندگار استاد کاکر صحبت میکنم. حسن کاکر من حیث به اصطلاح یک مورخی که برای اولین بار کوشش کرد تاریخ افغانستان در قالب اونمو تفکر و بالاخره امو متدولوژی و اساسات که تاریخ نگاری مدرن تعریف میکنه در این شکل نوشته کنه، برای من بسیار یک امر بزرگ هست، به خاطر که چند موضوعی را حسن کاکر در خود مطرح میکنه که برای امروز افغانستان بسیار فکر کنم حیاتی هست. مثلا امی صحبت در مورد خود ایجاد دولت مدرن در افغانستان، کانسپت از اینکه دولت مدرن در افغانستان چی هست، چگونه به وجود آمد، شکل گیری چه قسم بوده، اما شیوه کارش چطور بوده. موجود یک بطور مثال حسن کاکر تانست پوهاند کاکر که اینمی به اصطلاح اینمی ترم من حیث یک مورخ بومی افغانستان ایجاد کنه و ایره تحلیل و تجزیه کنه و ارزیابی بکنم. اما روش کارش بسیار برای من شخصا من از یک محقق برای من جالب است، چون من تاریخدان نیستم، یعنی معرف نیستم، ولی حداقل سر کار من تا حدی که به است، اما شیوهی که این کار پیش برده برای من جالب است. اولی که وقتی که مخصوصا در کتاب اصحاب تاریخ سیاسی و دیپلماسی افغانستان از سال اگست 63 تا 1901 همین زمانگذاری از یان برای ما بسیار مهم است، بخاطر که وقتی که ما در نیمه دوم قرن 20 داخل میشیم، ما همیشه در تاریخ نگاری عمومی افغانستان ما تاریخ مناسب یک خط میبینیم، یک خط افقی
که فقط پیش میره. ولی حسن کاکر در متدولوژیش که استفاده کرده ایره به زمانهای مختلف تقسیم کرده و ایره نه من حیث یک واقعیت طبیعی دیده، بلکه من حیث امی رشد و بالاخره شکل گیری دولت مدرن افغانستان، من حیث یک امر طبیعی دیدم، بلکه ایره من حیث یک پدیده اجتماعی سیاسی مطرح ساخته. و کار از این مخصوصا کارهایی که در دهه 70 چاپ شده کاملا مثلا آدم در اورش میبینه که بسیار متکی هست بر اکادمیک، یعنی بین احساسی سرش بحث نکردن. وقتی که مثلا ما در افغانستان تاریخ افغانستان میخواندیم یا تاریخ میخوانیم، ما میبینیم که کانسپت های بسیار مفاهیم بسیار کلان مطرح میشه که مثلا تمدن فلانی و امپراتوری فلانی و این سرزمین بزرگ فلانی و یا. ولی وقتی که پوهاند کاکر تاریخ افغانستان نوشته میکنه با وجود که ایره ربط میته به حوزه کلان تمدنی آسیای مرکزی، آسیای جنوبی، ولی در عین حال کارش احساسی نیست. این کوشش کرده که روش اکادمیک و بالاخره طرز تفکر اکادمیک بسیار مراعات کنه. مخصوصا وقتی که چند مسئله را مطرح میکنه. اولی که مسائلی که مثلا حداقل بر امروز ما بسیار چی است، ارتباط بسیار نزدیک داره. مثلا اول گفتم که شکلگیری دولت مدرن در افغانستان من حیث یک پدیده اجتماعی سیاسی میبینه، نه من حیث یک پدیده طبیعی. به مفهوم از این که افغانستان در نظر اون شکلگیری این دولت، خصوصا دوره بسیار حساس بین آمدن امیر شیرعلی خان و مرگ عبدالرحمن خان 1963 تقریبا 38 ساله که در دوره هست، که در اینجا برقد صدا میبخشه به گروپ‌های مختلف مردم در افغانستان، به تحولات و بالاخره به طرز تفکر و ایجنسی که ما در غرب میگیم برای مردم. افغانستان دیگه من حیث یک پیامد قدرت‌های به اصطلاح تصادم و یا بالاخره تقابل قدرت‌های استعماری نمی‌بینه. اینجا صدا میبخشه برای مردم عادی افغانستان که یا در شکل دادن حکومت مثلا بسیار شکل داشتن، بسیار نقش اساسی داشتن. به طور مثال امی جریان را که به طور مثال از آمدن عبدالرحمن خان از سمرقند به قندوز، از قندوز به چاریکار و بالاخره از چاریکار تا کابل، که این روند را که تشریح میکنه در حالی که نیروهای انگلیسی در افغانستان وجود داره و این روند آمدن زیره که در نهایت منجر به شکل گیری حکومت مدرن در افغانستان شد، با وجودی که به طور مثال اهمیت قدرت‌های استعماری و بالاخره امپراتوری بریتانیا را در این روند مهم میبینه، ولی بیان از این و با استفاده از منابعی که استفاده میکنن بسیار واضح میبینه که در اینجا نقش افغان‌ها، نقش مردم مختلف افغان‌ها، چی مردمای قطغن است، بدخشان است، مردمای کوهستان است، مردمای شمالی است، مردمای مثلا غلجیای مشرقی است، چطور آدمای عادی در این روند یا چی نقش داشتن. که برای من وقتی گفتم تاریخ کلاسیک افغانستان رو میخونه و تاریخی که سر افغانستان از بیرون مخصوصا از همسایه ما نوشته شده، آدم دیگه صدای افغانا رو نمیبینه، ولی حسن کاکر بر افغانای عادی در شکل دادن قدرت خود یک صدا میده که برای ما بسیار مهم است. دومی که در مخصوصا در این وقتی که ما امی تاریخ سیاسی و دیپلماسی افغانستان رو میریم، در اینجا بسیار با سند حسن کاکر نشان میده که ظهور افغانستان بعد از جنگ دوم افغان انگلیس در فضای بسیار متخاصم بین امپراتوری بریتانیا و روسیه، این فقط به خاطر حل اختلافات این دو قدرت به وجود نامده، بلکه وجود از این تا حد زیاد ایجنسی یا طرز صدای مردم، عمل مردم، کارکرد مردم، این قدرت ها را وادار کردن که افغانستان من حیث یک واقعیت بپذیره، که این برای ما بسیار مهم است. وقتی تاریخ نگاری افغانستان خصوصا بعد از خصوصا دوره جنگا اگه ما ببینیم، بعد از آمدن مجاهدین و امی کتابایی که در طول 30 سال گذشته نوشته بود، بسیار کوشش شده که افغانستان ظهورش و بقایش تا حد زیاد به اصطلاح مدیون بسازن به تفاهمات قدرت‌های استعماری، در حالی که حسن کاکر با سند این ثابت میکنه که با این تفاهم قدرت‌های استعماری هم تا حد زیاد ناشی از این بود که چاره دیگه نداشتن، اینجا صدا و عملکرد خود مردم در این نقش داشتن و بالاخره هوشیاری تنها جنگ هم نه، تنها هوشیاری سیاسی که رهبران افغانستان در اون زمان نشان. وقتی که ما حسن کاکر در افغانستان می‌خونیم در فضای بسیار چی میگن التهابی امروز افغانستان، فضایی که به طور مثال امروز ما افکار نو، نسل نو،
رفتار نو در افغانستان ببینیم، مخصوصا بین مهاجرینی که از بعد از سالها و سالها از کشور همسایه به افغانستان برگشتن و یک دیدی بسیار دیدی متفاوت دارن نظر به کسایی که در افغانستان بودن، در مورد اینکه افغانستان چی هست، کی هست، چقدر شکل گرفته و بسیار دید قومی سر افغانستان مطرح میکنن در تقریبا در تمام شؤون شکلگیری، اداره و بالاخره بقای افغانستان مناسبت. حسن کاکر در اثرش، مخصوصا در این اثر و اثری که سر عبدالغفور خان نشته میکنم، ما اصلا بحث ناسیونالیسم احساسی رو نمیبینیم. کارش و این تقریبا این کار حسن کاکر این متفاوت میسازه. آدم میتونه با جرأت از تمام مورخین معاصر افغانستان که از دهه از این قرن 20 تا امروز به وجود آمده، در اینجا کار حسن کاکر مخصوصا تاریخ دیپلماسی و سیاسی افغانستان دوره حکومت شکلگیری حکومت عبدالرحمن خان، در اینجا ما میبینیم که ما با یک مورخ سر کار داریم که ارزش‌های رایج اکادمیک بسیار زیاد و با به اصطلاح با امانت ایرا پیروی میکنه و احترام میذاره. مسئله دیگه وقتی که ما امروز سر افغانستان دولت ملت صحبت میکنیم، تمام ما اولین کسی که در فکر ما میاد کاراکتری هست با نام امیر عبدالرحمن خان و امیر عبدالرحمن خان و فکر کنم که حسن کاکر یکی از محدود مورخین است که زیادترین کار سر امیر عبدالرحمن خان داره. وقتی که و نام عبدالرحمن خان به اصطلاح در ساختن افغانستان مدرن دولت متمرکز شکل گرفته و از میراثی که عبدالرحمن خان از خود با جای میگذاره تقریبا تمام دولت‌های بعد از عبدالرحمن خان کوشش میکنن که عین سیستم داشته باشن که تقریبا اکثریتشان هم ناکام میمونن. حسن کاکر، پوهاند کاکر به شکل بسیار به اصطلاح با جزئیات سر عبدالرحمن خان بحث کرده، ابعاد مختلف شیده و جالبی است که دید حسن کاکر سر عبدالرحمن خان دید کاملا اکادمیک ولی انتقادی هست. ما در کتاب میبینیم که حسن کاکر عبدالرحمن سیستمش با وجودی که ابتکاراتش تجلیل میکنه من حیث اکادمیک و در این زمان من حیث بسام روح انسانی رو آدم در کارش میبینه که رژیم عبدالرحمن خان رو یک رژیم پلیسی میبینه خودش. او فکر میکنه که و تئوری دیگه که حسن کاکر مطرح میکنه است که کانسپت دولت مدرن وقتی در افغانستان شکل گرفت به چی مفهوم داشت، حداقل در بعد بومیش. در بعد بومیش ما میبینیم که بحث حسن کاکر سر کابل من حیث یک واحد جغرافیایی و فکری و معنوی و در این زمان مادی بسیار تمرکز دارد و تحلیلی که حسن کاکر از متمرکز ساختن قدرت در افغانستان را آدم میکنه من حیث یکی از پیش درآمدهای دولت مدرن در افغانستان. ایدئای حسن کاکر است که دولت وقتی که متمرکز سازی در افغانستان به این معنی بود که تمام منابع مالی و انسانی که در پیرامون وجود داشت در شهرهای دیگه وجود داشت این به نفع کابل خشکانده شد. این منابع کمامش در کابل متمرکز شد و این تانست که یک حکومت مرکزی رو در نهایت ایجاد کنه ولی با یک قیمت بسیار گزافه که یا ولایت‌های افغانستان، زونای مختلف افغانستان خالی شد از سرمایه فکری و حتی سرمایه مالی. بنابراین وقتی که اما از طرف دیگه استدلال دیگه حسن کاکری است که پس چاره آیا این روند مدرنیته در افغانستان آیا این ما میتونیم که به شکل امروزی انتقاد کنیم یا نه؟ آیا ما با وجود که این مسائل صورت گرفت آیا ما میتونیم که بگوییم که این کار درست بود یا غلط؟ چون قضاوت تاریخی یکی از مسائل هست. وقتی که تاریخ سیاست زده شود در تاریخ نگاری امروز افغانستان بسیار آسان صورت میگیره ولی ما میبینیم که پوهاند کاکر در قضاوت تاریخی خود بسیار محتاط است. قضاوت تاریخی خود نظر به شرایط همون زمان میکنه. چیزی هست که ما امروز بسیار کم در تاریخ خود میبینیم. او روند ایجاد به طور دولت مدرن در افغانستان یک روند میبینه که بومی هست، در کل متأثر است از دنیای بیرونی ولی در کل ساختارسازیش بومی است و بنابر نبود منابع داخلی چاره هم جز از این نبود که منابع باید در کابل متمرکز شود. بنابراین تصویری را که در کل ما میگیریم از کار پوهاند کاکر در مورد بساب ظهور دولت مدرن در افغانستان که در نهایت مثل که روز ما مطرح شد که در نهایت بساب
موثریتش زمان ثابت شد که در سال 1919 افغانستان مثلا 18 سال بعد از مرگ امیر عبدالرحمن خان، افغانستان در نهایت یگانه کشور مستقل مسلمان در تمام دنیا باقی بود. امیر روان درزی که بالاخره و ای که با افغانستان بالاخره یگانه کشور مسلمان بود که تانست به طور مثال استقلال خود به ظرف استقلال در رابط خارجی خود با اتکا به ظرفیت‌های داخلی به دست بیاره. بنان تحلیلی که یا بالاخره تصویری که کاکر، تصویر اکادمیکی که از شکلگیری افغانستان امروزه یا افغانستان حداقل در قرن 20 و ما میته یک تصویری هست جامع، یک تصویری است که با وجود مثلا آدم نمیتونه بگه که کاملا دقیق است، ولی یک تصویری هست که برای بسیاری از محققین کمک میکنه که تاریخ افغانستان با دید منطقی تر، با دید اکادمیک و با دید تحلیلی مطالعه کنند. ابزار از که ما چگونه این تاریخ افغانستان در این دوره یا ظهور افغانستان در این دوره ما بدون از که بساب سقوط کنیم با اونمو مسائل احساسی تحلیل کنیم، امی ابزار از این روش و بساب متدولوژی ده که و بالاخره طرز تحلیل ده که پوهاند کاکر در کتاب خود مطرح میکنه، در کتاب‌های خود مخصوصا کتاب دوره عبدالرحمن خان و کتاب تاریخ دیپلماسی افغانستان برای محققین در مورد اختیار ما قرار میده. بنان امروز مخصوصا امروز که ما حداقل باز دوباره مثل 100 سال گذشته در یک مرحله قرار گرفتیم که باید باز فکر کنیم که ما چه قسم خود شکل بدیم، ما به چه شکل پیش بریم، ساختارهای ما چه قسم باشه و فکر کلانه که در نهایت افغانستان شکل میده چه قسم باشه. ابزار زیره برای ما کتاب‌های داکتر کاکر، آثار داکتر کاکر برای ما این ابزار در اختیار ما میگذاره که ما بتونیم انتقادی در این زمان اکادمیک و منطقی و بزرگ فکر کنیم. تشکر. من ایفهم که وقت چون ما کوشش کردیم. خیلی ممنون دکتر صاحب. من خیلی میخوایم خیلی کوتاه یک چیز بپرسم. اولا قبل از اینکه سوال بکنم میخوایم یادآوری بکنم که American Institute of Advanced Studies که دکتر صاحب شریفی رئیس بخش کابل اوناست، یکی از برگزار کننده های هفته تاریخی 2021. در ضمن سوال ما دکتر صاحب است که اگر آثار نوشته های پوهاند کاکر رو ببینیم درباره افغان و پشتون افغانستان گرفته تا آخرین کارهایش که درباره سفر به وطن، طالبان و بودگری، چی چیزی مشترک بدون روشمندی و تحلیل اینها رو میتونیم یافت بکنیم؟ در این تنوع کلانتر زمانی که وجود داره چی اشتراکی وجود داره؟ خیلی کوتاه. برای ما دو پوهاند کاکر وجود داره. پوهاند کاکر که پیش از جنگ است و پوهاند کاکر که بعد تجربه زندان و بعد از جنگ. پوهاند کاکر قبل از جنگ سر تاریخ افغانستان صحبت میکنه، سر ساختار حکومت افغانستان صحبت میکنه، سر مردم افغانستان و برای افغانستان مثل کشور صحبت میکنه و کارش تماما اکادمیک هست. کاری هست که به حساب سالها و سالها سر از اون مایه گذاشته من حیث یک محقق، یک مورخ. ما پوهاند کاکر دوم میبینیم. پوهاند کاکری است که بعد از سالها جنگ بر افغانستان برمیگرده و میبینه که تمام ساختارهایی که دولت افغانستان از 1880 تا 1980 شکل داده از بین رفته. کشور را میبینه که فرو پاشیده. کشور را میبینه که به طور مثال زمانی که او کتاب آخر همین کتاب تاریخ دیپلماسی افغانستان نوشته کرده بود، یک نفر مهاجر در بیرون نداشت و امروز 30 یا 40% نفوذش یا مهاجر بوده یا مهاجر شده یا در این حالت به سر میبره و ساختار هستند. بران پوهاند کاکر دوم به اصطلاح او کسی است که میایه و خرابی ها را میبینه. پوهاند کاکر اول کسی هست که یک ساختار در اختیار داره، ولی پوهاند کاکر دوم او ساختار در اختیار نداره و کوشش میکنه که با استفاده از دانشی که داره و تجربه‌ای که داره و بالاخره سیستمی را که میفهمه پیام بده و به اصطلاح مواد فکری را به خاطر ایجاد یک افغانستان نو موجود بیاره. و ایره مثلا در ترجمه استاد آدم بسیار خوب میبینه که استاد دیگه دیده که افغانستان را که فکر میکرد او از هم پاشیده
و یک ملت بسیار متفاوت است و شاید دقیقاً چون یک مورخ بود فکر میکرد عین زمان افغانستان مثل 80 بعد جنگ دوم نیست واره. بنابراین ما استاد کاکر دوم آدم یک مصلح میبینیم، یک کسی میبینم که کوشش میکنه که مواد بس فکری را آماده بسازه برای افغانستان دوم. ولی حسن کاکر اول کسی است که برای یک افغانستان ثابت سر کار داره و کارش توضیح هست و تحلیل. من نفهم صدای ما را دارین ولی ندارین، برای شما مثل که رفت. میشنوین؟ من صدای شما رو دارم. خیلی ممنون، خیلی ممنون. من خیلی میخوایم کوتاه از استاد لېوال بپرسم. استاد ډیر لنډ د پوهاند صاحب د متعددو ژباړو چې ډیر زیات تنوع لري او تاسو تقریبا 12 ژباړو نومونه واخیستل، څه کولی سو د دوی د ژباړو نه حتی تاسو وویل چې د اجتماعي بدلون د علمي پروسې د تسریع کولو هڅه کوله. دا علمي بدلون اجتماعي بدلون یوازې په هیومنیزم استوار و که مونږ کولی سو په دې ژباړو کې سیاسي ایډیولوژي هم پیدا کړو؟ مننه. د استاد یو فرضیه جالبه ده د ټولو ژباړو په انتخاب کې. استاد د هر ډول اجتماعي تحول او د هر ډول سیاسي تحول لپاره یو فرهنګي تهداب په نظر کې نیسي او فکر کوي چې هیڅ ډول سیاسي اجتماعي تحول او تغییر او حتی تکامل ولو که له بهره هم راتپل شوی وي پرته د یو فرهنګي تهداب او بنسټ نه امکان نه لري. استاد په خپلو ژباړو کې غواړي چې د هر ډول د افغانستان د هر ډول پرمختګ لپاره یو فرهنګي تهداب ایجاد کړي. مثلا په ټولو فلسفي مکتبونو کې که تاسو د فلسفي تاریخ ولولئ متعدد مکتبونه دي، ولې د ګټورتیا مکتب انتخاب کیږي؟ ولې د مفیدیت؟ جالبه ده د مفیدیت د فلسفي هغه په لنډه جمله کې محتوا دا ده چې په طبیعت، ټولنه او انساني مناسباتو کې مهم هغه څه دي چې د انسان د ټولنې د انساني ژوند د شرایطو لپاره ګټور. اخلاقی موازین د دې لپاره ایجاد شوي دي چې د انسان د ښه ژوند لپاره ممد او مرستندوی واقع شي. سیاست د همدې لپاره دی، دولت د همدې لپاره دی، اقتصاد د همدې لپاره دی، علم د همدې لپاره ده، تخنیک ټکنالوژي د همدې لپاره ده. یعنی په دې معنی چې د ټولو فلسفي مکاتبو کنه هلته نهیلیزم هم یو مکتب په حیث شته، پوچګرایي مثلا شکاکیت د یو مکتب په حیث شته دی، نور د ایډیولوژۍ له پلوه نه افراطي مکتبونه شته دی په فلسفه کې. ولې یوازې د مفیدیت رساله ژباړل کیږي؟ ځکه چې دا د افغانستان د خلکو لپاره د ځوان نسل لپاره ارزښتمند دی، د آب حیات ارزښت لري. اول باید موږ پوه شو له دې مدخل نه، له دغه مثبت او د په اصطلاح د هیلهمندتوب او د امیدوارۍ له مثبت مدخل نه که سړی د فلسفي مکتب ته ننوځي ټوله فلسفه ورته جالبېږي. چې رالنډه کوم د استاد په همغه هدف پر اساس چې غوښتل د هر ډول سیاسي اجتماعي تاریخي بدلون لپاره یو فرهنګي بنسټ وجود ولري، له دې نه باید زده کړه وکړو او ځوان نسل د همدغه فرهنګي بنسټ په رامنځته کولو، پاللو او پیاوړي کولو کې د استاد لاره تعقیب کړي. ډیره زیاته مننه قدرمن استاد عبدالغفور لېوال او ډاکتر عمر شریفي. ډیر زیات تشکر له ډیرو ګټورو خبرو بحثونو نه. اوس نو آخري کنکلوژن دی د کاکړ تاریخ بنسټ په اړه، د دوی فعالیتونو په اړه. مهربان خوږه کاکړ. بسم الله الرحمن الرحیم. ډیر زیات مننه. فکر کوم دغه بحثونه وروسته ما ته به خبرې کولم لږ زره
مشکل وسیږي په هر توګه زه ډېر غواړم په لنډه توګه خپله د بنسټ او د هغې آینده فعالیتو باره کې څه لنډې خبرې ولرم او تاسو کولی شئ د بنسټ او همچنان د پلار مې خپل کتابونو او نور اثارو په هکله زموږ د بنسټ د ویب پیج نه معلومات لاسته راوړئ. بنسټ خپله په 2014 کې فعالیت ته شروع کړو مګر رسما په 2019 کې افتتاح شو. بنسټ خپل هغه وخت چې پلار مې حیات درلوده دوستانو لخوا لکه لېوال صاحب او نورو ملګري او دوستانو دا بنسټ جوړ کړ او د بنسټ خپله تهداب د خپل د پلار مې هغه فکري اولویتونه د تفکرو بعضې پرنسپونه چې خپل ژوند کې ورته ډېر زیات مؤثر و د همغې په اساس د دې تهداب کېښودل شو. اول دا دی چې دی خپله یو سړی و چې ډېر زیات افغانستان سره یې مینه درلوده. دوم خپل په شخصي ژوند کې همیشه هڅه یې کوو چې څنګه زده کړه وکړي، پوهه وکړي، با وجود د دې چې خپله داکتري هم درلوده مګر ځان ته به یې همیشه د تاریخ شاګرد ویل. او دریم دا و چې دی د افغان ځوانانو باندې ډېر زیات اتکا یې کوو چې دی به وشي کولی د افغانستان د ښېګڼو لپاره ښه اقدامونه ونیسي. نو د دغې اولویتونو په اساس یو تاریخي تحقیقاتي بنسټ د دې په نوم جوړ شو او زیاتر د دې خپله اهداف زه کولی شم چې په 3 ساحو کې مختصر کړم. اول دا دی چې څنګه وشي کولی د اکاډمیک تاریخي څېړنو ته هڅو ته یا د بنسټ لخوا نه او یا دا دی چې نورو متخصصینو محققینو ته زمینه برابره کړي. دوم دا دی چې ډېر زیات کتابونه د تاریخ په هکله سابق کې هم لیکل شوي دي او اوس هم لیکل کېږي او زما د خپل پلار کتابونه هم دي. څنګه دغه تاریخي کتابونه دوباره خپور شي یا ژباړې وشي چې موږ ځوانان او محققین په ملي ژبو کې دغه آثارو ته لاسرسي ولري. بل دا دی چې تاسو پوهېږئ چې تاریخ لیکنه خپله یوه پروسه ده چې خپله یو تاریخدان او همچنان هغه ماخذونه چې موجود دي کیدای شي د تاریخي پیښو په هکله مختلف نظریات موجود اوسیږي. نو د بنسټ بل هدف دا دی چې موږ څنګه وشو کولی د تاریخي موضوعاتو په هکله د نقد او کریټیک فرهنګ ته وده ورکړو چې دا د لیکچرونو، سمپوزیمونو او کانفرانسونو د دایرولو لارې نه کېږي. بل هدف دا دی چې موږ وشو کولی هغه تاریخي شخصیتونو یا تاریخي واقعاتو پیښو ته په نوي پلتفرمونو له طریق نه خلکو ته معلومات ارائه کړو. در این قسمت میخوام به صورت مختصر در مورد برنامه‌های آینده که در چند ماه فعالیت‌های آینده خود بنیاد معلومات ارائه کنم. اما قسمی که گفتم که یکی از فعالیت‌های خود بنیاد چاپ و نشر کتاب‌های اکادمیک تاریخی می باشد. در این عرصه ما به صورت بسیار تصادفی دسترسی به 3 مکتوبی که بین خود پدرم و رئیس جمهور اسبق افغانستان داکتر نجیب صورت گرفته بود در سالهای 1990 دسترسی پیدا کردیم و در اینجا در خود بنیاد کاکر بین صحبت صورت گرفت که از این مکاتب چطور میتونه از صحبت‌های از این استفاده شود برای پروسه صلح فعلی که بر بنیاد از این مکتوب تقریبا 33 مقاله از طریق متخصصین داخلی و خارجی به لسانهای پشتو، دری، انگلیسی نوشته شده که به بسیار زودی در ماه فبروری این کتاب چاپ میشه و موضوعات این مقالات روی مسائل آشتی ملی، موانع صلح که در منطقه و در خود داخل موجود بود در اون زمان و الهامایی که بر خود پروسه صلح میتونه داشته باشه رویش بحث شده. یک کتاب دیگه هم که تکمیل شده و به زودی چاپ میشه او مجموعه خود مقالات پدرم است که در سالهای 1958 تا به 1963 اینا خودشان به 3 مجلد، مجله کابل، مجله وگمه نوشته کرده بودن و این مقالات کلش جمع‌آوری شده، ترتیب شده و به نام د ځوان کاکر افکار به زودی چاپ میشه. خود
پدرم کتاب‌های زیادی به لسان‌های پشتو، دری و انگلیسی نوشته کرده و یک از فعالیت‌های خود بنیاد قسمی که قبلا هم گفتم ایست که چطور بتونیم امی آثارش به زبان‌های ملی دری پشتو ما فراهم کنیم، چاپ کنیم. دیگه در امی صدد دو کتاب، یک کتابشان که کتاب به نام افغانستان و خلاصه کوشش‌های آنها برای تشکیل دولت در هندوستان، فارس و افغانستان از دری به پشتو ترجمه شده که به زودی چاپ میشه و همچنان کتاب پشتون افغانستان باز دوباره ترتیب شده و آماده چاپ می باشه. برای معلومات بیشتر میتونین در خود وب پیج فاوندیشن معلومات به دست برین. تشکر بسیار زیاد. ډیر زیات مننه مېرمن کاکړ، ډیر زیات تشکر استاد لېوال، ډیر زیات تشکر ډاکټر صاحب شریفي، ډیر ښه بحث و. ستاسو د مصروفیتونو باوجود هم تشریف راوړ، ډیر زیات مننه. د تاریخ د اونۍ دا لړۍ په جریان لري. سبا ته د علامه فیض محمد کاتب د نیم تلین په مناسبت باندې د مطبوعاتو په وزارت بحث لرو او له هغه وروسته د ښځو له نظره د ښځو په تاریخ خبرې کوو او د دې ترڅنګ متعدد نور پروګرامونه لرو. نن د پوهاند صاحب کاکر د څلورم تلین په مناسبت باندې د افغانستان سیاسي او ډیپلوماتیک تاریخ د پښتو ژباړې غږیز کتاب تیار سو د انسان لخوا او د جان سټوارټ میل په نوي دقیقو کې د کتاب غږیزه بڼه د کاکر تاریخ بنسټ لوري آماده شوې ده. سر له همدغې شیبې کولی شئ په ټولو هغو اړوندو پتو پیدا کړئ چې د کاکر تاریخ بنسټ او د انسان مربوط دي. تاسو او هلته کولی شئ متعدد نورې مقالې او د نورو پروګرامونو په اړه باندې چې د دې وروسته ترسره کیږي هم معلومات ولرئ. له قدرمن استاد لېوال او ډاکټر صاحب شریفي نه مننه او له ټولو هغو دوستانو چې دا بحث یې ولید د هغوی هم یو جهان تشکر. ټول په خدای سپارم. تشکر.